बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو او خوږو ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. زما خوږو ملګرو دا د یو ځل بیا ذهین ټیکنیکل یوټیوب چینل نه درته یو نوی ویډیو سره حاضر یم. زما خوږو ملګرو د نن ورځې ویډیو موضوع ده څنګه کولی شو خپل د یوټیوب چینل سبسکرایبرز هغه هایډ کړو. فقط مونږ ته ښکاره شي، نور هیڅ کوم چا ته ښکاره نه شي. نو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو تاسو به راشئ لومړی براوزر کې به یوټیوب خلاص کړئ، دلته به سرچ ولیکئ m.youtube.com. لومړی به په موبایل سایز باندې خلاص کوو چې هغه اول سر نه مونږ ته په ډیسکټاپ سایټ باندې نه راوړي. نو اول مونږ په موبایل سایز باندې خلاصوو چې مونږ ته یوټیوب خلاص شي. نو دلته چې دی ما تیار مخکې نه هغه ته اړولی و کمپیوټر ډیسکټاپ سایټ ته. نو تاسو به یې دغه ځای نه واړوئ، دغه درې لیکې به ووهئ او دلته به راشئ لاندې دا ګورئ تاسو ډیسکټاپ سایټ، دا به دلته به چک واچوئ، دا خانه باندې دکې به چک واچوئ. نو دلته به ډیسکټاپ سایټ ته واوړي. نو ما ډیسکټاپ سایټ ته اړولی دی. راځو غواړو چې خپل سبسکرایبر پټ کړو. نو خپل چینل به دلته ګورئ دقه ځای به کلیک وکوئ او را به شئ دلته یور چینل دې باندې به کلیک وکړئ. دا مو چې کلیک وکړو نو تاسو به راشئ کسټمایز چینل به ووهئ، دا به ووهئ، دلته به لږ منتظر شئ، دلته به کنټینیو ټو سټوډیو دا به ووهو. نو دا شان صفحه به خلاصه شي. تاسو به راشئ دلته دغه ځای به ووهئ، دغه سیټینګ علامه به ووهئ. دا مو چې کله ووهله بېرته به زوم نه ووځئ. دلته چې راغلی دلته به تاسو دا دویم ووهئ چینل مو چې ووهئ دلته به ایډوانس سیټینګ ووهئ. دا مو چې کله ووهل داسې به ښکته راشئ لاندې دلته سبسکرایبر کاونټ دا علامه به د دې ځای نه لرې کړئ، کلیک به وکړئ دا علامه به لرې شي. نو بیا به راشئ داسې لاندې ښکته به راشئ او صفحه به زوم نه لرې کوئ، دغلته وړو کې لیکلي سیف، دغه سیف به ووهئ. نو د دې سره به تاسو سبسکرایبرز څوک نشي ګټلی.